لیکوالان ادیبان په دې محفل په دې ادبي دیره کې حصه اخلي او تاسو ته هم بلنه درکو چې موږ سره حصه واخلئ او زموږ د ادبي دیره لا رنګینه کړئ. د افغانستان په وخت د شپې 10:30 نه تر 12:30 بجو پورې زموږ خپرونه دوام لري. او د افغانستان د ملي سرود سره خپل د پښتو ادبي دیره پای ته رسیږي. د خدای په امان. افغانستان زنده باد.